هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن یک شنبه د 28مه نیټه ده چې د 2025م کال د سپتمبر له 21مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم او په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. سږکال په کندوز کې د شولو حاصلات زیات شوي. تخار کې 200 کورنۍ ته پاکې اوبه برابرې شوي. له ایران او پاکستان 6915 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي. او د اسرائیلو تازه هوایي بریدونو کې 44 کسان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. سږکال په کندوز کې د شولو حاصلات زیات شوي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي چې سږکال په کندوز کې پر 48,929 هکټاره ځمکه شولې کرل شوي وي چې له دغه کروندو څخه 1,23,318 میټریک ټنه د وریجو حاصلات ترلاسه شوي دي. د یاد وزارت په وینا د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو کارولو، د قطاري کرنې دودولو، د آفتونو او ناروغیو کنټرول او د کرکیلې سیمې د پراخولو له امله په دې ولایت کې د شولو حاصلات زیات شوي دي. په تخار کې 200 کورنۍ ته پاکې اوبه برابرې شوي. د تخار د کلیو بیا رغونې پراختیا ریاست له لوري د دغه ولایت د رستاق ولسوالۍ په شاه حسین کلي کې څه باندې 5.9 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو رسولو یوې شبکې د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې سپارل شوي دي. په یاده شبکې کې د 20 متره مکعب په وړتیا د پاک اوبو یوه ذخیره جوړول، د 8813 متره په اوږدوالي د پایپ غځول، د 28 شیردانونو او 14 سولر تختو نښلول شامل دي. د یادې شبکې په جوړېدو سره 200 کورنۍ د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړ. له ایران او پاکستان 6915 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي. د کډوالو ستونزه د رسیدنې کمیسیون ویلي چې تېره ورځ له ایران او پاکستان 6915 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د معلوماتو له مخې یوازې تورخم له لارې 3940 تنه بیرته راستانه شوي او پاتې نور له اسلام کلا، ورېښمو پله، سپین بولدک او بهرامچي له لارې راستانه شوي دي. دغه کمیسیون زیاتوي چې ځینو بیرته راستانه شویو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او یو شمېر یې خپل ولایتونو ته لیږدول شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د اسرائیلو تازه هوایي بریدونو کې 44 کسان وژل شوي. پر غزې تړانګه د اسرائیلو د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه 44 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د سیمې خبري سرچینې وایي چې یوازې په غزې ښار کې 38 کسانو ژوند له لاسه ورکړی، په داسې حال کې چې د نورو سیمو د تلفاتو شمېر هم په دوامداره توګه زیاتېږي. اسرائیلي چارواکو وایي بریدونه یې د حماس پر پوځي تاسیساتو او جنګیالو یې کړي او په دې بریدونو کې ډېری قربانیان ملکي وګړي، ښځې او ماشومان دي. په غزې کې د مرګ ژوبلې شمېرې په چټکۍ لوړېږي او د نړیوالو اندېښنو سره سره د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو څرک نه لیدل کېږي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.